صحابه خپل ځانونه باندې بل ترجیح ورکړي. زموږ په محلو کې داسې خلک شته چې هغوی د یو ټیم یو د بل ټیم ته پکار چې هغوی سره مرسته خپل ځان کې انصاف او همدردي پیدا اخلاص عزتمندو یو صحابي د ململه خاطر ډیوه مړ کړی واخه هغه وجه سوا عزتمند یو صحابي نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدمت کې حاضر شو او د خپل لوګي او د پریشانی حال یې ورته بیان نبی له صلوات و سلام خپل کورونو ته خلک واستول چې ورشه کورونو کې وګوره چې سوي هغه د ملمت راوړه نو کور ته خلک لاړل کورونو کې هیڅ اونمون درېش نبی له صلوات و سلام اعلان وکړلو صحابو ته چې څوک به د دې ملما د یوې شپې ملمستیا وکړي هغه کې یو انصاري صحابي عرض وکړو اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم زبې ملمستیا وکړه عزتمندو هغه صحابي کور ته بوتلو او خپل بیبي ته وویل چې څه کور کې وي هغه ټول راوړه ځکه چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملمه دی هیڅ به پټاوه بیبي ورته قسم وکړل چې الله تعالی په ذات مې د قسم وي سلام غونډه کې شزون وو هغه ماشومان ته خودلی نو خاون ورته وویل چې ماشومان د لاسکه او په سترګې ودکا او بیا چې ماشومان ودشي نو ها خوراک راوړه او دی ملمته مخه تکیده کله چې ملمته خوراک یې خودل شي نو بیا ته د ډیوی سمولو په بهانه پاسېګا او زبم در پاسېګا بیا به ډیوا سموي او په دې کې به د ملما خپه مړه خټه خوراک وکړي ځکه چې د یو کس خوراک نو دغه شانتي وکړل د صحابي بیبي خوراک راوړلو ملمته مخه تکیه خودلو او بیا د بیبي پاسې د ډیوی سمولو په بهانه ډیوی مړه کړه د وجنه چې ملما خوراک وکړي ملما خوراک وکړو او خزه بیبي او خاوند او ماشومان نه هر شپه نو عزتمن دي چې دا شانتي وکړل نو بیا الله رب العزت په دی باندې آیاتونه نازل کړ په نبی صلی الله علیه وسلم باندې قران کې د دې ذکر موجود چې دا هغه ترجمه ده چې یعنی دوی ترجیح ورکړي یعنی وړاندېواله ورکړي په خپل ځانونو باندې نور ته اگر چې په دوی باندې لګي نو دغه شانتي ګر شپیر واقعیا شته عزتمن چې صحابه خپل ځانونو باندې سختي تیری کړې دي او بل چې دې ترجیح ورکړي ده یعنی په حالت جنگ کې به تاسو واقعات اوریدلي چې په حالت جنگ کې یو صحابي راځي خپل ترجیح وګور کوي هغه سره خوا کې بل صحابي आवाज کوي هغه ورته اشاره کوي چې مرا کوه دل ورکړه دې زمانه زیات ضرورتمند دي هغه چې زی هغه سره خوا کې بل صحابي आवाज کوي د تکلیف د وجنه نو هغه چې څنګه اشاره وکړي دل ورکړه ماته دونه ضرورت نشته نو چې څنګه هغه ورځي هغه شوی چې دویم راځي هغه شوی چې خپل ترجیح راځي هغه شوی نو دا شانتي ګډ شمیر واقعیا شته مطلب چې صحابه خپل ځانونه باندې بل ترجیح ورکړي نو موږ ته پکار دي چې موږ د خپل گاون کې نظر واچو چې څوک محتاج دی هغه سره مرسته وکړو زموږ په محلو کې داسې خلک شته چې هغوی د یو ټیم یو د بل ټیم دی نو موږ ته پکار دي چې هغوی سره مرسته وکړو خپل ځان کې انصاف او همدردي پیدا اخلاص پیدا صدقه ډیر زیات فضیلت دي خپل صدقات ورکو کچا باندې زکات فرض صاحب نصاب وي هغه زکات ادا کولو کوشش وکړو خو چې څوک زکات ورکړي هغه ته پکار دي چې د احتیاط وکړي چې کوم حقدار دی